د وحدت ټي وي کتونکو زه به درسره یو دوه درې شعرونه شریک کړم. په هغې کې اولنۍ یوه قطعه ده چې دا ستا د لاسه خو یې شنه باغونه ډېر ولیدل، دا ستا د لاسه خو یې شنه باغونه ډېر ولیدل، تا ورته نه ویسه چې دا به وشي دا به وشي. واه جی واه، دا ستا د لاسه خو یې شنه باغونه ډېر ولیدل، تا ورته نه ویسه چې دا به وشي دا به وشي. ای د قام مشره د خپل خوار ولس دې ولې وژنې؟ واه ظالمه دا خو څه شوتل نه دی چې بیا به وشي. واه جی واه واه جی ډېر الله جی. او دا بله یو قطعه ده چې ارشاد. د غني بابا وینا راته ښه یاد ده، واه د غني بابا وینا راته ښه یاد ده، یم ځوان د قام په ننګ به خامخا ځم، خو دا دور د قلم او د کتاب دی، په ټوپک که جنګ کوم نه په شا ځم. واه جی واه جی واه. او دا یو دوه شعرونه دي چې زما په روح کې د ګلونو د وږمې زور دی، واه زما په روح کې د ګلونو د وږمې زور دی، دا چې نغمه نغمه غږېږم د نغمې زور دی. واه واه جی واه جی راغ صاحب. زما په روح کې د ګلونو د وږمې زور دی، دا چې نغمه نغمه غږېږم د نغمې زور دی. واه جی. او واده دې څه وکړو چې اوس ګپ شپ له هم نه راځې؟ واه جی. واده دې څه وکړو چې چې اوس ګپ شپ له هم نه راځې؟ جوړې پتا باندې شنه د امریکې زور دی. واه جی واه د جی. هجر توره شپه دا شعر بیا وایي چې راغ صاحب. واده دې څه وکړو چې اوس ګپ شپ له هم نه راځې؟ جوړې پتا باندې شنه د امریکې زور دی. ډېر ښه ډېر ښه. او د هجر توره شپه او سپینې اوښکې چېرته لاړ شم؟ واه جی. د هجر توره شپه او سپینې اوښکې چېرته لاړ شم؟ یو د باران زور دی او بل د تورې شپې زور دی. واه جی واه جی. او زما د ژوند د کچه کور دی بس الله مل شي نو. واه. زما د ژوند د کچه کور دی بس الله مل شي نو، ندیم هر خوا د ښایست د زلزلې زور دی. واه جی واه جی.